چې شل کاله تا کعبې ته مونځ کړی دی، مونږ دې طرف ته مخ نه کړو. الله اکبر، شل کاله مې کعبې ته مونځ کړی. دقې کعبې ته وګوره چې ښه موړ موړ وګورې نو دا مخ دې سې راواړوه او د مور مخ ته وګوره. دا د مور مخ او کعبه الله یو برابر کړي. دا د مور د پلار مخ او کعبه الله یو برابر کړي. کعبې ته ګوره الله اجر درکوي، د پلار مخ ته ګوره الله اجر درکوي. د مور مخ ته نیغ نیغ ګوره. ستا بچې چې د کعبې تصویر لګېدلی توکاڼي ورته توکلی شي، سپېړه را پرېښودی شي. زه بچي ته وایم دې ته ګوره دا د مور د مخ مثال دی. دا بچې به بیا د مور مخ له سپېړه را پرېږدي، توکاڼي به ورته توکي. دا بچې به مور ته خپې راولي. کعبې ته څوک خپه کولی شي؟ و دې طرف ته کعبه ده، نو دا بچې به دې مور ته خپې کي، بیا دې به بیا پلار ته خپې کي. نو موږ مدرسو کې ستاسو بچو ته پلاره ستو د مور مقام وښودو. مقام بچي راولئ، علماو سره یې کېنوئ او الله هم دا خوشحالي روزي کا.